عبدالصبور د مهاجرو د کښتیو په لټه کې دی. هغه مهاجرو ته د مانش کانال له لارې له فرانسې څخه برېټانیې ته د تګ په هکله خبرداری ورکوي. زه له خلکو سره خبرې کوم او هغوی ته وایم چې دا کار خطرناک دی او باید هغوی دا کار ونه کړي، خو هغوی وایي چې دوی غواړي ولاړ شي ځکه چې بل کوم انتخاب نه لري. سمندر ته تګ خپل ځان د مرګ په خوله کې د اچولو په معنا دی. د 2021م زیږدیز کال د نومبر په میاشت کې لږ تر لږه 27 کسانو په دغه کانال کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. عبدالصبور برېټانیې ته د تګ پلان پرېښود. هغه اوس په یوه موقتي کمپ کې د مهاجرو ژوند مستندوي. اوس هوا ډیره سړه ده او ورښتونه دي. په کمپ کې چې له خلکو سره خبرې کوم وایي چې اوبه د دوی خیمو ته ورننوځي. عبدالصبور وایي چې خلک د شپې له خوا لادرکه کیږي. په وروستیو کې 7 کسان په کښتۍ کې مړه شول. د هغوی دوستان اوس هم پر دې نه پوهېږي چې هغوی په دغه کښتۍ کې وو که نه. موږ نه پوهېږو چې هغوی ته څه پېښ شول او اوس چیرې دي. د یوې کوردۍ کورنۍ سره شوې پیښه لا د عبدالصبور نه ده هیره شوې. هغوی په مانش کانال کې ډوب شوي وو. کله چې مې د مور لوري ته وکتل هغه وېرېدلې وه. هغه پر دې پوهېده چې دا اسان کار نه دی. زما په اند ماشومانو فکر کوو چې هغوی په برطانیه کې دي ځکه چې هغوی خندل او په مخ یې خوښي ښکاره کېده. دا ډیره ناانصافي ده. کله چې زه نن د سمندر غاړې ته ولاړم لومړی څه چې را په زړه شول هغې وو. ستونزه دا ده چې دغه ډول کیسې له پامه غورځول کېږي. تر اوسه هېڅ څه بدلون نه دی موندلی او هېڅوک په دې هکله خبرې نه کوي.